أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دا دوانه آیاتونه مبارک دا غزوه خندق په موقع باندې الله پاک نازل کړي دي. قرآن مجید کې د هغې نوم غزوه احزاب دی او په تاریخ کې غزوه خندق. د دې یو جنگ دواړه نومونه دي او د هغې وجه دا ده چې احزاب د حزب جمع ده. حزب معنی ده ډله، احزاب ډېرې ډلې. په دې جنگ کې د عربو ټولو قبایلو سره د یهودیانو عیسایانو یو متحد محاذ جوړ کړی او اراده کړې وه چې موږ به ټول په یو ځای باندې په مدینه منوره حمله وکړو او دغه شان د مدینې منورې نه او د عربو نه اسلام او د مسلمانانو نام و نشان به ختم کو. په دې نیت باندې دغه خلق په مدینه منوره باندې حمله آور شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې د عربو ټول قبایل هغې په یو ځای باندې په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي. مشوره وکړه د صحابو سره. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې د ایران نه راغلی و مدینې منورې ته، هغه دا رای پیش کړه چې په ایران کې زمونږ طریقه دا وه چې کله به دشمن زورورو او موږ به د هغه مقابله نشوه کولی نو موږ به یو جوړ خندق او کنده به وکنستله د دشمن په لاره کې چې هغې نه به دشمن ټوپ هم نشو وهلی او دومره گهرایي به وه د هغې چې هغې ته به کوزېدی هم نشو نه به هغې نه واپس راختی شو. نو دغه شان به دشمن موږ مقابله به وکړه، هغه به ناکام شو. نبی علیه السلام دغه مشوره د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه قبول کړله او د مدینې منورې نه په هغه اطرافو کې چې کوم طرف نه د دشمن لار وه او هغه طرف غیر محفوظ و نو هغه طرف باندې د خندق کنستلو فیصله وکړله. څلوېښت ګزه خندق چې د هغې اوږدوالی 40 ګز جوړېده لسو کسانو ته حواله شو چې د هغې ښه کافي چوړایي هم وه او گهرایي هم ډېره وه. چوړایي دومره وه چاته ټوپ نشو وهلی او گهرایي او جوړوالی دومره و چې څوک ورکوزېدی نشو نه ترې واپس راختی شو. خو لسو کسانو ته 40 ګز خندق حواله شو او ورځې پکې هم کمې وې. ډېر په تیزۍ سره په هغې باندې کار شروع شو او
نن که انسان هغې ته وګوري نو د ټکنالوژي دور او د ماشین په دور کې دومره خندق په لږو ورځو کې جوړول او کنستل دا ګران او مشکل کار دی. لیکن دا د صحابو هغه ایمانی قوت او طاقت و چې هغې د لږې تندې پروا نه ده ساتلې. هغې د خپل قضای حاجت پروا نه ده ساتلې. شپه ورځ په خندق کې لګیا و، د هغې د کنستلو د کودایۍ بندوبست او انتظام یې کو. یو ځای کې یوه لویه ګټه په دې خندق کې راښکاره شوله چې هغه 10 کسانو نشوه ماتولی په شریکه باندې. نبي علیه السلام ته جواب وکړو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ورپسې ورغی چې صاحب تاسو تشریف راوړئ، دلته یوه ګټه په دې خندق کې پیدا شوې ده او هغه ماتیږي نو او موږ ته ټول کار کې رکاوټ پیدا کړی دی. نبی علیه السلام په خپله تشریف راوړو، یو ګزار یې پرې وکړو، د هغې نه رڼا پیدا شوله، هغه ګټه لږه ماته شوله. نبی علیه السلام وفرمایل ما په دې کې د ایران محلات او عمارتونه ولیدل. بیا چې دویم ګزار یې ورکړو نو ویې فرمایل چې په دې نه کومه رڼا ووتله، د دې نه ماته د روم محلات او عمارتونه ښکاره شو. بیا دریم ګزار یې ورکړو نو ویې فرمایل چې د دې په رڼا کې ماته د یمن عمارتونه او د هغې محلات الله پاک وښودل. او جبرائیل علیه السلام راغی، ماته د الله پاک وعده ذکر کړله چې ستا ملګري مؤمنان صحابه هغوی به په دې 3 واړو ملکونو باندې غالب ګرځي او دا ملکونه به د دې په تسلط او قبضه کې راځي. دا خبرې منافقانو ته ورسېدې. اوس منافقان خو په دې تلاش کې وو چې هغوی ته یو خبره په لاس کې ورشي او د اسلام او د مسلمانانو خلاف پروپیګنډه وکړي. نو چې دا خبره منافقانو واورېده نو د ولږې د تندې لاسه یو ګټه او 2 او 3 ګټې په ګېډه پسې تړلي دي او دې خوبونه ویني د روم او د یمن او د ایران. دا پروپیګنډه او دا خندا او مذاق دغه منافقانو، یهودیانو، عیسیانو دې مشترکه طور باندې دا پروپیګنډه شروع کړه. نبی علیه السلام صحابو ته وفرمایل چې د الله پاک ټولې وعدې حق او سچ دي او دا به تاسو ته د هر څه میلاویږي، دا ملکونه دا به تاسو فتح کوئ او دا به د اسلامي ریاست حصه جوړیږي. خو بیا منافقانو خپله خندا او خپله پروپیګنډه هغې جاري وساتله. نبی علیه السلام او صحابه هغې په خندق کې مصروفه دي او منافقان لګیا دي یو بل سره استهزا او مذاق او ټوقې مسخرې کوي چې دا دی خوبونه ویني، دی خو د مشرکانو سره جنگ کړی دی چې هغه ناتجربه کار و، دومره تجربه نه وه، او روم او یمن او ایران دا خو باقاعده منظم حکومتونه دي، خپل سرکاري فوجونه دي، نو که هغې سره د دې مقابله راغله نو دی چې دا کوم خوب ویني دا به غلط ثابت شي. خو هغه وخت بیا الله پاک راوستو د صحابو دور چې هغې دغه روم، ایران او یمن ملکونه دا په اسلامي ریاست کې شامل کړل. نو په دغه موقع باندې الله پاک دا 2 آیاتونه مبارک راولېږل او په دې کې دا خبره ذکر کړې ده د دعا په انداز کې چې ته دعا وغواړه د الله پاک نه، د الله نه سوال وکړه او د الله شان دا دی چې هغه په خپله لوی بادشاه دی، دا ټوله بادشاهي د الله پاک ده. اوس د دې څه حصه چاله ورکول غواړي دا هم د الله پاک په اختیار کې ده او د چا نه واپس اخیستل غواړي دا هم د الله پاک په اختیار کې ده او عزت او ذلت دا 2 د الله پاک په اختیار کې دي، چاته عزت ورکول غواړي او چاته ذلت ورکول غواړي. نو دا منافقان دي دا ټوقې او مسخرې نه کوي چې روم او یمن او ایران دا به څنګه د مسلمانانو په قبضه کې راځي، ځکه دا خو د الله پاک خوښه ده، چاله یې ورکوي بادشاهي او د چا نه واپس اخلي. نو ای الله ته په هر څیز باندې قادر نو دا ته کولی شي چې دا کمې وعدې تا زموږ سره وکړې د روم، د ایران او د یمن، نو دا ته موږ ته راکولی شي. په 2 آیت مبارک کې د الله پاک بل شان بیانېږي چې دا ورځو او شپه دا لنډیږي او اوږدیږي، نو چې د ورځې حصه شپې ته لاړه شي نو شپه اوږده شي او چې د شپې حصه ورځې ته لاړه شي نو شپه لنډه شي او ورځ پې اوږده شي. نو
نو دا د ورځې او د شپې د اوږدول او لنډول دا د الله پاک په اختیار کې دي، دا بل څوک نشي کولی. بل شان د الله پاک دا ذکر کړی دی چې د ژوندي څیز نه الله پاک مړ څیز پیدا کوي او د مړ څیز نه الله پاک ژوندی څیز پیدا کوي. د دې مثال بیا مفسرینو مختلف خبرې ذکر کړي دي. یو مثال دا ذکر کړی دی چې چرګه یا څومره مرغۍ دي نو دا انډې اچوي، نو دا انډه مړه ده او دا چرګه او دا مرغۍ دا ژوندی ده، نو د هغه ژوندي څیز نه الله پاک مړ څیز پیدا کوي. او همدغه مثال بیا ورکړی دی د مړ څیز نه د ژوندي څیز پیدا کولو چې دا انډه مړه ده او د هغې نه ژوندی بچی الله پاک پیدا کړي. دویم مثال دا ورکړی دی چې د کافر نه الله پاک مسلمان پیدا کوي او د مسلمان نه الله پاک کافر پیدا کوي. پلار کافر دی آزر او زوی حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام د لوی درجه پیغمبر ته الله پاک پیدا کړی دی. د کافر مثال د مړ دی او د مسلمان مثال د ژوندي دی. د کافر نه الله پاک مسلمان بچی پیدا کړی دی او دغه شان د مسلمان نه الله پاک کافر بچی پیدا کړی دی. حضرت نوح علیه السلام لوی درجه والا پیغمبر دی او د هغه زوی کنعان هغه کافر دی. هغه در سیلاب کې په هغه طوفان کې هلاک شو، ډوب شو. نوح علیه السلام ورته وفرمیل کشتۍ ته راوخیږه، وایي زه به دې غر ته وخیږم او د سیلاب نه به ځان بچ کړم. د سیلاب چپه ورپسې د غر څوکې ته اوچته شول او هغې کې ډوب شو، هلاک شو. نو د نوح علیه السلام چې هغه لوی پیغمبر دی او زوی کافر دی د لوی درجې کنعان، د مسلمان نه الله پاک کافر پیدا کوي او د کافر نه الله پاک مسلمان پیدا کوي. بل مثال ذکر کړی دی چې د یو جاهل انسان نه الله پاک عالم پیدا کوي او د عالم پلار نه الله پاک یو جاهل بچی پیدا کوي. نو پلار به هیڅ نه ویلی، ناظره باندې به قرآن مجید هم نه ویلی، خو فکر به د بچو کړی، بچی باندې به علم کړی. دا عالم د دې جاهل نه د دې امی کس نه الله پاک پیدا کړی دی. د هغه مثال د مړ دی د امی او د عالم مثال د ژوندي دی. دغه شان پلار به ډېر لوی عالم وي او بچی به ترنه بدکاره او بدماش او خراب پیدا شي، هغه به نه علم کوي، نه به حفظ کوي، نه به قرآن مجید وایي، نه به مونځ او اودس کوي. پلار ته به خلق ګوري او بچی ته به هم خلق ګوري. نو دا ټول دا د الله پاک تقسیم دی. دا الله پاک خپل شان مونږ ته بیانوي چې زه داسې کارونه کوم چې دا بل څوک نشي کولی. او د دویم آیت مبارک په آخره حصه کې وترزق من تشاء بغیر حساب، بے حساب رزق الله پاک ذکر کړی دی چې چاته الله پاک بے حساب رزق ورکول غواړي نو هغه ته بے اندازي او بے شمار او فرخ رزق ورکي، او چا باندې د رزق تنګي راوستل غواړي نو دا هم د الله پاک په اختیار کې ده. دا تقسیم د رزق دا الله پاک د دې اختیار بل چاته نه دی ورکړی، دا اختیار د الله پاک سره دی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د لوی درجه صحابي دی، 10 مبشره کې شامل دی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې مدینه منورې ته هجرت وکړو نو هیڅ هم ورسره نو. د یو صحابي حضرت سعد ابن ربی رضی الله تعالی عنه په کور کې نبی علیه السلام ډېره کو او دوه کسان یې رونج په جوړ کړي، یو مهاجر او یو انصاري. نو انصاری د مدینه منورې خلق او مقامی خلق او مهاجرین د مکې مکرمې نه چا هجرت کړو یا د بل ځای نه هجرت کړو هغه مهاجرینو. نو د حضرت سعد ابن ربی رضی الله تعالی عنه د رور جوړ کو، هغه ورله په کور کې ځای ورکو، د هغه د چای روټۍ د بندوبست او د جامې کپړې بسترې هر څه تنظیم وکړو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما ته د بازار لار وښایه، زه تاجر او سوداګر یم، ما له بیا طریقه راځي د تجارت کولو، او ته ما ته د بازار لارې کوڅې راته وښایه، ځکه چې انسان د بل ځای نه راشي نو هغه ته د هغه ځای مقامي طور څه معلومات نه چې کوم ځای کې بازار دی، کوم ځای کې مارکیټ دی، کوم ځای کې اخیستل خرڅول ښه کېږي. هغې ورته لارې د بازار برابر کړې او دومره مال الله پاک هغه ته ورکو چې د هغه 4 بیبیانې وې، او چې کله دی وفات شو او په بیبیانو باندې د مال په میراث کې تقسیمېده. نو مسله دا ده چې کله اولاد وي
که هلک وي که جینۍ وي که یو وي که ډېر وي که ګڼ وي هر څومره چې وي نو د بیبیانو حصه اتمه حصه جوړیږي د خاوند په مال کې د کونډې بیبي او چې کله اولاد نه نو بیا یې څلورمه حصه وي نو د هغې چونکې اولاد و نو د اولاد په وجه باندې د هغې اتمه حصه جوړېدله نو اتمه حصه بیا د هر بیبي به اتمه حصه نه بلکې دا ټولې بیبیانې که یوه ده نو اتمه حصه ده که دوه دي نو دواړه په اتمه حصه کې شریکې وي که درې وي نو هغې به هم په دې اتمه حصه کې شریکې وي او که څلور وي همدغه یو 1/8 حصه ده دا به په څلورو واړو باندې یو شان تقسیمیږي نو چې کله د میراث مال بیبیانو ته باندې تقسیمېدو نو یو بیبي ته 80,000 دینار په میراث کې میلاو شو دا د الله پاک د رزق هغه تقسیم و چې د یو بیبي په حصه کې دومره مال راغې نو چې د 4 کیلو ضرب ورکړي نو څومره به جوړیږي بیا چې د هغه نور وارثانو هغې ته څه میلاو شوي دي نو د هغې نه انسان اندازه اخیستی شي چې د رزق او د تقسیم او بې حسابه رزق ورکول دا د الله پاک په اختیار کې دي بیا د دې آیتونو مبارکو سره څه آیتونه نور هم دي چې د هغې فضیلت تفسیر معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله نقل کړی دی د حدیث مبارک په حوالې سره نو دوه آیتونه دا دي او یو د دې نه مخکې 18 نمبر آیت شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم او دریم ورسره آیت الکرسی پورا آیت وهو العلی العظیم پورې او څلورم سوره فاتحه د الحمد نه تر وللضالین پورې دا څلور آیتونه ذکر کړي دي او د دې فضیلت دا ذکر کړی دی چې د الله پاک وعده ده د داسې کس سره څوک چې دا څلور واړه آیتونه سوره فاتحه آیت الکرسی شهد الله آیت او ورسره دا دوه آیتونه قل اللهم مالک الملک وترزق من تشاء بغیر حساب پورې چې هر مونځ پسې څوک د دې تلاوت کوي نو د الله پاک وعده ده چې زه به دې جنت ته داخل کم دا یو فضیلت دی دویم فضیلت دا دی چې په جنت کې یو مقام دی حظیرة القدس د هغې نوم دی هغه مقام به ورته الله پاک په جنت کې ورکي دریم فضیلت دا ذکر کړی دی چې الله پاک به د ده 80 حاجتونه روزانه پوره کوي چې په هغې کې کم از کم حاجت هغه د مغفرت او بخنه ده هغه باقی 80 حاجتونه هغه هم الله پاک روزانه د پوره کوي هر ورځ 80 حاجتونه چې څوک د آیتونه روزانه پابندۍ سره اهتمام سره د هر مونځ نه پس د دې تلاوت کوي څلورم فضیلت دا ذکر کړی دی چې الله پاک به روزانه دغه بنده ته 80 پیرې د رحمت په نظر باندې ګوري او پنځم فضیلت دا ذکر کړی دی چې الله پاک به په هر یو حسد کوونکي او په هر یو دشمن باندې دته غلبه ورکي دی به په هغې باندې غالب شي او د هغه د حسد نه د هغه د شر او د فساد نه به الله پاک دته پناه ورکي نو که څوک جادو کوي په ده باندې نو هغه هم حسد کوونکی دی د سره که څوک بد نظر په ده طرف ته ګوري بد نظر په استعمالوي نو د دې هر څه نه به الله پاک د حفاظت کوي د دشمن د حسد نه د سحر جادو کوډو منترو نه د بد نظر د اثر نه د هر قسم شر نه الله پاک به دی په خپل حفاظت کې ساتي نو چې دا موږ په خپلو معمولاتو کې شامل کو د آیاتونو مبارکو او دغه چې کوم برکات ذکر دي په حدیث مبارک کې چې هغه موږ ته به روزانه ملاویږي قل اللهم قل اوایا اے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا دعا وایا او داسی وایا اللهم اے زما الله مالک الملک مالک مانا دا بادشاہ او ملک مانا دا بادشاہی تو بادشاہ د ټول دنیا د دنیا او د آخرت د دوانو بادشاہ الله پاک دی تؤتی الملک تور کوي بادشاہی د بادشاہی څخه حصه ورکې من تشاء هغه چاته چې ستا اراده وشي چا د پاره وغواړې نو بادشاہي ورته ورکې وتنزع الملک او تو واپس اخلي بادشاہي ممن د هغه چانه تشاء چې ستا اراده وشي ته وغواړې نو بادشاہي ترې نه واپس واخلي یو ورځ د بادشاہۍ په تخت باندې ناستي
په سبا باندې د بادشاهۍ د تخت نه الله پاک راکوز کی هغه په ځای باندې بل کس په بادشاهۍ په تخت باندې کینی دا تقسیم د الله دی خو دا بادشاهي میلاوېدل دام د مقبولیت دلیل نه دی چې یو کس ته بادشاهي میلاو شوه نو خلق دا ووایي چې دی د الله خوښ دی نو ځکه یې بادشاهي ورکړې ده دا بادشاهي ورکول او واپس اخیستلو دا د الله پاک تقسیم دی د الله پاک اختیار دی او دا ازمایش دی او امتحان دی د یو بادشاه او د حکمران دپاره چې د حکومت په کومه طریقه باندې چلی او د عوامو حقوق څه طریقې سره ورکوي نو بادشاهي ورکول او بادشاهي واپس اخیستل او یا الله دا ستا په اختیار کې دي وتعز من تشاء وتعز او تعزت ورکې من تشاء هغه چاته چې ستا اراده وشي چا د پاره وغواړې نو عزت ورله ورکې وتذل او ذلیل او رسوا کې من هغه څوک تشاء چې ستا اراده وشي نو هغه انسان ذلیل او رسوا شي بیدک الخیر ستا په اختیار کې ټول خیر دی نو ای الله موږ ستا نه ستا د خیر سوال کوو نو اوس مخکې بادشاهي ورکول او اخیستل دواړه ذکر کړل او عزت او ذلت هغه هم دواړه ذکر کړل نو بیا مقتضا د دې مقام دا و چې د خیر سره شر هم ذکر شوی وي ظاهر کې داسې ښکاري خو الله پاک صرف د خیر ذکر وکړو د شر ذکر یې ونه کړو په دې کې مفسرینو دا اشاره او دا نکته ذکر کړې ده چې هر یو څیز هغه که د یو کس په حق کې شر وي یا د یو قوم په حق کې شر وي خو هغه به د بل کس په حق کې او د بل یو قوم په حق کې هغه به د خیر وي هغه به د هغې په حق کې بهتر وي نو ځکه وایي د شر ذکر یې ونه کړو د خیر ذکر یې وکړو چې که یو څیز کې خیر دی او که شر دی نو د خیر خو د ټولو په حق کې دی او شر د بعضې خلقو په حق کې به شر وي او د بعضې خلقو په حق کې به هغه هم خیر وي نو ځکه دلته د خیر ذکر وکړو چې یا الله ستا په اختیار کې خیر دی بیدک الخیر ید لاس ته ویلی شي څنګه چې مخکې خبره ذکر شوې وه چې دا متشابهات دي نو دې نه مراد د الله لاس نه دي بلکې د الله اختیار او طاقت ته نه مراد دی چې ای الله دا هر څه ستا په اختیار کې دي انک علی کل شیء قدیر یقینا چې ته په هر څیز باندې قدرت لري نو په دې دم قدرت شته چې چاله بادشاهي ورکې او په دې دم قدرت شته چې چانه واپس اخلي په دې دم قدرت او طاقت شته چې چاله عزت ورکې او په دې شته دی چې چاله ذلت ورکې او په دې دم قدرت شته دی چې چاته خیر رسول غواړي او که چاته شر رسول غواړي دا ټولې خبرې ستا په اختیار کې دي تولج اللیل تو ننباسې شپه فی النهار په ورځ کې د شپې حصه لاړه شي ورځې ته نو شپه لنډه شي او ورځ پې اوږده شي وتولج النهار او تو ننباسې ورځو فی اللیل په شپه کې نو د ورځې حصه واپس شپې ته لاړه شي نو شپه اوږده شي او ورځ پې لنډه شي دا شپې او د ورځې حصې یو بل ته منتقل کېدل دا د الله پاک په اختیار کې دي وتخرج الحی تر او باسې ژوندی څیز من المیت د مړ څیز نه وتخرج المیت او تر او باسې مړ څیز من الحی د ژوندي څیز نه وترزق او ته رزق ورکې من تشاء هغه چاته چې ستا اراده وشي بغیر حساب بې حساب او بې اندازې قل اللهم ووایه ای پیغمبر علیه السلام ای زما الله مالک الملک ته بادشاه د بادشاهۍ تؤتی الملک ته ورکوي بادشاهي من تشاء هغه چاته چې ستا اراده وشي وتنزع الملک او ته واپس اخلي بادشاهي ممن د هغه چانه تشاء چې ستا اراده وشي وتعز من تشاء ته عزت ورکې هغه چاته چې ستا اراده وشي وتذل من تشاء او ذلت ورکې هغه چاته چې ستا اراده وشي بیدک الخیر ستا په اختیار کې ټول خیر دی انک علی کل شیء قدیر یقینا چې ته په هر څیز باندې قدرت لرونکی تولج اللیل ته ننباسې شپه فی النهار په ورځ کې وتولج النهار او ته ننباسې ورځو فی اللیل په شپه کې وتخرج الحی ته راوباسې ژوندی څیز من المیت د مړ څیز نه وتخرج المیت او ته راوباسې مړ څیز من الحی د ژوندي څیز نه وترزق من تشاء او ته رزق ورکې هغه چاته چې ستا اراده وشي بغیر حساب بې اندازې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.